بسم الله الرحمن الرحیم. برېښنایي پیژندپاڼې که د افغانانو د بیلوالي پروژه. د برېښنایي پیژندپاڼې یا هغه بهیر چې د افغانانو د پیړیو لاسته راوړنه چې د ملي یووالي او د ورورولۍ تر چتر لاندې د افغان نوم و او د خاوره کې ټولو میشتو وګړو که هغه هندو و که هزاره که تاجک او که پښتون ځانونه یې په ډېر ویاړ سره افغانان بلل. خو اوس د افغان نوم ډېرو ته په داسې یو څه بدل شوی چې ترې تښتي او ځان ترې ژغوري او حتی په پیژندپاڼو کې درجول هم نه غواړي. په نړۍ کې د هر یو هیواد خلک یو نوم لري او په همهغې نوم پیژندل کیږي او هغوی ورته خورا ډېر درناوی لري. خو دلته بیا د تیرو برخلاف خبره بل ډول ده. دلته یو شمېر خلک له خپل تاریخي ملي او نړیوال هویته تښتي چې دوی کار ته سړی بیا حق حیران پاتې کیږي او ګوته په غاښ. څوک ځانونه افغانان بولي، څوک ځانونه افغانستانیان او څوک بیا په دواړو کې نه دي او حتی تذکرو کې په لیکلو هم شرمیږي. دولت هم د دې پر ځای چې د افغانانو یووالي ته پاملرنه وکړي له ملکي وګړو څخه په رنګارنګ ډول کار اخلي او د پیژندپاڼو زخم یې تازه ساتلی او وخت ناوخته پرې مالګه اچوي. په دې وروستیو کې ولسي جرګې د ټولو افغانانو د هیلو برخلاف هغه څه وکړل چې باید نه وی کړی. دوی په تذکرو کې د افغان او اسلام توري د نشتون په طرفدارۍ رایه ورکړه او دا کار هغه وخت وشو چې د دې کار ډیری مخالف استازي ناسوبه وو. ولسي جرګې دا کار د خلکو له توند غبرګون سره مخ شو. خو اوس بیا مشرانو جرګې د ولسي جرګې د کړنې برعکس په پیژندپاڼو کې د اسلام او افغان کلمو په شتون رایه ورکړې، خو حکومت لا هم غلی دی. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې ولې له څو کلونو راهیسې د برېښنایي پیژندپاڼو مسله همداسې تازه ساتل شوې او نه تصویبیږي. په برېښنایي پیژندپاڼو کې ستونزه چا راپورته کړې؟ دولت که ملت؟ سلام درنښت، زه حنیف صافی یم. تاسو د خبرو تل خپرونې لیدونکي یاست. په بحث کې راسره میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی نادرخان کټوازی او د افغانستان د ملي بیدارۍ او فلاح ګوند مشر محمد یاسین حبیب چې دواړو ته ښه راغلاست. دواړه ښه راغلاست. کټوازی صاحب، لومړۍ پوښتنه تاسو نه، ولې له څو کلونو راهیسې دا د تذکرو د تایید یا رایې ته وړاندې کولو دا مسله تازه ساتل شوې او وخت ناوخته راپورته کیږي؟ دلته د افغانان هم د افغانانو د مظاهرو سره هم دوی مخ کیږي دا کړنې. اوس د افغان کلمې شتون یا نشتون په تذکرو کې دا به څومره د افغانانو په روحیه اغېز وکړي او ولې دا نه تصویبیږي؟ مننه. د لوی او بخښونکي خدای په نامه سرت دمخه ډېر قدرمن استاد تاسو او ستاسو تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. که موږ تاسې ورته وګورو د یو مملکت د نفوسو معلومېدل یا ثبت یوالي نفوس ورته یا احصایه یا چې څومره نفوس لري، دا د یو وطن د اقتصادي تنظیم لپاره، د اقتصادي تنظیم لپاره لکه څنګه چې د یوې کورنۍ اقتصاد ته تنظیموي هغه د غړو په ویسا باندې چې دا کورنۍ څومره غړي لري، څومره یې کار کوي، څومره بېکاره دي، څومره ځوانان دي، څومره ماشومان دي، څومره ځوانان دي. یو مملکت هم همداسې د موږ څومره ضرورتونه لرو، څومره موږ اړتیاوې لرو، موږ څومره نفوس لرو. له بده مرغه په افغانستان کې دغه یعنی کره نفوس شماري خو هېڅ کله نه ده سوي، خو دغه 10 کاله یا 150 کلو مخکې 40 کاله د موږ نفوس شماري ټوله د نړیوالو مؤسساتو لخوا سوي ده یا نور کوم د واکسین چې هغه هم تر ډېره راڼې نه دي، هېڅ نه دي کره. نو دلته د دولت دغه مسؤلیت و چې دغه اول وار دغه حکومت راغی، دغه یو ملي پروسه وه، دا باید چې دوی کلکه نیولې وای تر څو معلوم شوي وای چې آیا افغانان موږ نفوس څومره ده، موږ څه شي ته اړتیا لرو او څه شی موږ کولی شو چې له هېواده یې د باندې ولېږو. خبره دلته زه د پوښتنې هغه ته راځم، جواب ته راځم. دا بدبختي ده چې دلته یو خو دغه د الکترونیکي تذکرو دغه د دې دغه په اصطلاح باندې دغه بهیر دغه دوی چې اول په دې جنجال و چې دغه د مخابراتو وزارت لخوا وویشتل چې د کورنۍ وزارت لخوا جوړ شي، د کورنیو چارو که د چا. مهمه خبره دا وه چې هلته البته یو ډول ګټې جاسب کې شامل و، ډېره خو په دې باندې وځنډېدله. د دوی خپله د وزارتونو په منځ کې
دغه هغه اوس دغه تخنیکي برخې د چا لخوا مالي ګټې لرلې دوی ته ضرور یې لرئ. کله چې پارلمان ته وړاندې شو، ولسي جرګې ته وړاندې شو، نو ولسي جرګه کې هلته د موږ یو شمېر ورونه وو چې هغوی ویلو چې دلته باید چې قوم ولیکل شي، قومونه ولیکل شي. یعنې مسله خپله ولسي جرګې راپورته کړه چې قوم زه دغه لنډ دا تېر هغه باندې زه هغه واچوم، او ځینې په مقابل کې اوس نه دلته د قومونه نه لیکل کېږي، یوازې افغان دې ولیکل شي او دین اسلام دغه دې ولیکل شي. د چا چې اسلام دین وي، مقصد چې هغه دین یو هغه دې ورکړل شي، خانه دې ورکړل شي. خو داسې راګیري چې وسوه دغو خلکو وبایلله چې دغه قومونه یې غوښتو او وبایلله. نو دلته دغه بله ډله چې وویلو چې موږ خو نور بریالي شو او اسلام او افغان دلته لیکل کېږي، خبره ولاړه خلاصه شوه. کله چې دلته یو شمېر ګډوډۍ سره رامنځته شوې یا په اصطلاح باندې بې باورۍ سره رامنځته شوې چې مشرانو جرګې ته زموږ دغه پرېکړه ولاړه، مشرانو جرګې ته هلته وضعیت داسې و چې دلته خو تاسې د افغان په مسله باندې بحث نه ده کړی، یوازې په قومي مسایلو باندې بحث وشو. خبره لنډه زه درته کوم چې دغه د افغان کلمه ځینې ووتله او د اسلام کلمه هغه مشرانو جرګې تصویب کړه، ولاړه رئیس جمهور ته. بیا خو تاسې هغه وضعیت ولید چې دلته ډېر عکس العملونه راښکاره شو او ولسمشر د خپل صلاحیت له مخې قانوني صلاحیت لري، یو بل فرمان یې راواستاوه چې ولسي جرګې ته چې په دغه کې د قومونو او د افغان د دواړو نومونه لیکل شوي او موږ فیصله هم په دې باندې وکړه چې هغه خلک چې د افغان کلمه غواړي او هغه وکیل صاحبان چې وایي چې د قومونو نومونه دې پکې ولیکل شي، دغه د دواړو خواوو هغه غوښتنې به مات شوي وي. مګر کله چې ولسي جرګې ته دا راغله، اوس ولې دا رد شوه؟ یو سوال دغه ده. بله مشکل دا و چې دغه ډېره مهمه مسله وه او دا اجنډا هم ډېره مهمه وه، مګر د ولسي جرګې اداري هیات دغه اجنډا دومره مهمه نه وه ګڼله، هغه یې د نورو عادي اجنډاو غوندې هلته وړاندې کړه او هغه خلک چې د دغه فرمان مخالف وو هغه په شعوري ډول باندې یا په دستوري ډول باندې په یوه ورځ باندې په ګڼ شمېر باندې ولسي جرګې ته راغلي وو او چې د فرمان ملاتړ کوونکي وو هغه ډېر غیر حاضر وو. ښاغلی کټوازی، تاسو په هماغه ورځ وایي په ولسي جرګه کې کله چې دغه اوس په دا وروستیو کې چې رایګرې ته وړاندې کېده، بیا ولې دغه خلک دغه نور استازي چې ناسوبه وو ولې په دومره مهمه مسله کې دوی ته یا خبر ورنه کړل شو که دوی ناپوهه وو او دا کوم فرمان چې دا رایګرې ته وړاندې شو؟ ما مخکې ما درته وویل چې یو خو دغه اداري هیات دغه اجنډا مهمه اجنډا ډېره یوازې اجنډا ګڼلې وه که نه دغه چې مهمه اجنډا وي چې راځي اداري هیات په رئیس وي او د ریاست څوکۍ باندې سیاست وي، هغه دغه وکیل صاحبانو ته یایي چې په دغه ورځ باندې دغه مهمه مسله ده باید ټول وکیل صاحبان حاضر وي. مګر له بده مرغه نه پوهېږم چې ولې دوی دغه دا سادي وګڼله او ځینې وکیل صاحبان چې غیر حاضر وو، تاسې اکثر وینئ چې اکثر وکیلان په ولسي جرګه کې غیر حاضر وي، ډېر غیر حاضر وي. نو هغه یو طبیعي خبره وه چې غیر حاضران موږ ډېر لرو او بل ځینې کېدای شي چې په قصدي ډول د غیر حاضران شوي په هغه ورځ نه وي راغلي، دا هم امکان لري. په هر حال باندې فرمان رد شو، فرمان چې رد شو، فرمان اوس مشرانو جرګې ته ولاړ او مشرانو جرګې پرون تایید کړ، اوس په هغه باندې بیا ګډ هیات بحث. مننه. ښاغلی حبیب، تاسو ته به راشو، ولې هغه کسان چې دا نه غواړي په پیژندپاڼو کې د افغان کلمه ولیکل شي، آیا د هغوی حق ده که نه کومه مسله بل ډول ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باز سلام و حرمت به شما و به همکاران محترم شما و جناب وکیل صاحب آقای کټوازی، نماینده محترم مردم در پارلمان کشور ما و همچنان سلام و شب بخیر میگویم به بینندگان محترم تلویزیون جهان. آقای صاحب، یک چیز در خدمت شما عرض کنم که دشمنای بیرونی مردم ما، کشور ما نمیخواهند که ملت مسلمان و عذاب دیده و مجاهد افغانستان یک ملت واحد باشه. همیشه از راه های متعدد سعی ورزیدن تا این ملت متفرق بسازن، پارچه پارچه بسازن. به خاطر از اینکه ملت غیور افغان در طول تاریخ 5000 ساله در دنیا این ثابت کرده که یک ملت متحد و
با ایمان اما سافرین و یک ملتی است که هیچگاه در برابر بیرونی ها سر تسلیم فرو نیاوردند. حتی این ملت ما در طول 5000 سال قدامت تاریخی به جهان درس آزادگی و درس واقعا استقلال و درس انسانیت برای جهان آموختند و دنیا از ما راه آزادی و استقلال اینا آموختند، طریق اصول استقلال آموختند. فلحاظا این اصلا دشمنای بیرونی مردم افغانستان و کشور ما هست که همچون یک تخم نفاق در بین ملت یک پارچه ما کاشتن، در گذشته ها کاشتن، خصوصا در طول 40 سال گذشته اخیر، در 40 سال اخیر تخم نفاق به عناوین مختلف در بین ملت ما کاشتن. مسئله تذکیرهای الکترونیکی است که این خراسان یک پروسه ملی است که باید هر چه زودتر با آغاز حکومت وحدت ملی باید این پروسه روی کار میشد، به خاطر از اینکه امروز متاسفانه و بدبختانه در طول 40 سال حتی از این تذکیرهایی که ما شما فعلا در اختیار داریم، دشمنای بیرونی به هزارها هزار تا بگویم به صدها هزار از این تذکیرات جعلی و شکل جعلی اینا افرادی را جواسیس خود روان کردن، استخبارات کشورهای مغرض همسایه ما، پاکستان است، ایران است یا روسیه است، بعضی جای دیگه هستند، جواسیس خود افراد خود به عنوان افغان فرستادن در درون افغانستان از این تذکیره ها گرفتن. از طرف دیگر در طول انتخابات هایی که شده با استفاده از کارت های جعلی و میلیون ها میلیون کارت های جعلی در ایران و پاکستان جور شد، آوردن بعضی از علاقات مافیایی از این کارت ها به بوجیبه است. آقای حبیب، حالا بحث دمیجه است. کار ولسی جرگه را واقعا یک کار خوب میدانن یا یک کار است که باید نمیشد؟ ببین آقای صافی، اول ابتدا سر این مسئله عرض بود، گپ بود که افغان باید باشه و جمهوری اسلام افغان، اما که جمهوری اسلامی افغانستان اینمی کفایت میکنه. بله راستی هم هر افغان این متحد با آرمانهای اینمی ملت اینمی کشور به نام افغان افتخار کنه، اگر تاجک است، اگر پشتون است، اگر هزاره و ازبک و ترکمن و بلوچ و پشه‌ای و نورستانی و ایماق و عرب و اینان است، همه ما افغان هستیم. به نام افغانستان، به نام افغان بودن افتخار میکنیم، باید افتخار بکنیم. مگر چرا کسایی است که به ضد افغان بودن مظاهرات را در راه انداختن و گفتن که ما افغان نیستیم و ما افغانستانی هستیم؟ علت چی است؟ ما پیشتر خدمت شما گفتم که دشمنای بیرونی استخبارات کشورهای مغرض همسایه به خاطر این خدشه ساختن وحدت ملی ما، وحدت ملی افغان ها، به خاطر اینکه اگر واقعا افغان ها مثل گذشته ها با نوع حفظ وحدت ملی خود در دنیا یک ملت سرفراز، یک ملت آزاده، یک ملتی که هیچ قشون، هیچ قدرت بیرونی نمیتونه این ملت یا مسافرین و اصطلاح تابع خود بسازه یا در یوغ استثمار خود را قرار بده، روی همین اساس از درون خواستن تلاش ورزیدن که در بین ملت ما اختلافات خلق کنند. مثلا اول خود ولسی که جناب وکیل صاحب اونجا حضور دارن، حضور فعال دارن، یکی از اراکین مهم اونمو اتاق یا اونمو نهاد مهم ملی ما هستن. ابتدا سری مسئله، بعدم که باز خب اتفاق صورت گرفت، رفت پیش رئیس جمهور و رئیس جمهور هم روی یک سل ملاحظات یا مصلحت‌های خواستن که حرف بعد دیگه را هم پس برمیگردن. اما بعدم که وقت باز دوباره امو کسایی که چیز آرزو داشتن خلاف هم آرزوی خود مننه جبهه‌گیری کردن. کرنول دون کلاندا دماغ لو پس لدمه به هم زمان ملتیا ولري.